ورب الکعبه چې دا ډېر عظیم او لوی زیری دی او څنګه به یو مسلمان په هغه زیري باندې نه خوشحالیږي د هغه میاشتې په زیري باندې به څنګه نه خوشحالیږي چې په هغې کې د جنت دروازې کولاویږي چې په هغې کې د جهنم دروازې بندېږي څنګه به مؤمن د هغه میاشتې په زیري باندې نه خوشحالیږي چې په هغه میاشت کې رب العالمین ګناهونه بخي څنګه به مؤمن په دې زیري باندې نه خوشحالیږي د هغه میاشتې مبارکې زیری چې په هغې کې ټول رحمتونه او برکتونه راوریږي نو واوره د دې میاشتې یو څو فضایل چې دا جذبه دې ډېره شي دا شوق دې ډېر شي مقصد د دې مجلس هم دقه دی زمونږ د مجالس چې کوم دي د دې مبارک اکثرو ملګرو ته پته وي چې موږ دا شروع کوو ایمانی او علمي مجلسونه د رمضان په مبارکه میاشت د دغه مجلسونو ابتدا موږ د دې مبارک مجلس نه وکړه چې په هغې کې د دې میاشتې یو څو فضایل او د دې عبادت یو څو فضایل به بیانوو فضایل چې کله انسان واوري که نه نو بیا په هغه کې څه پیدا شي جذبه را پیدا شي چې بیا زه چې کوم کار کومه دا معمولي کار نه دی ګورئ شوق یې را پیدا شي یو فضیلت د رمضان د میاشتې دا دی چې دې ته ویلی کېږي شهر القرآن د لوی فضیلت دی د دې میاشتې چې په دې کې قرآن نازل شوی دی بلکې دا یاده کوه سره دا خبره چې آسماني کتابونه ټول په رمضان کې نازل شوي دي په څومره لوی فضیلت صرف قرآن نه دی نازل شوی د رمضان په میاشت کې بلکې آسماني کتابونه ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي دي رب العالمین په قرآن کې سوی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن د رمضان میاشت هغه میاشت الله وایي چې په دې کې قرآن نازل شوی د قرآن د نزول ابتدا هغه په دې میاشت کې شوی ده اولني آیتونه چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په غار حرا کې نازل شوي دي نو هغه کومه میاشت وه هغه د رمضان او په رمضان کې د لیلة القدر شپه وه إنا أنزلناه في ليلة القدر لو یقینا د قرآن ما راکوز کړی دی یا درکوز کړی دی تاسو ته فی لیلة القدر د لیلة القدر په شپه کې په بل ځای کې الله څه وایي إنا أنزلناه في ليلة مباركة الله یقینا د قرآن ما درلېږلی دی په برکتي شپه کې برکتي شپه د څه وه هغه د لیلة القدر شپه واثله ابن الاسقع رضی الله عنه روایت ته امام احمد امام طبرانی راوړی دی چې په هغې کې دا دي په هغه روایت کې چې د ابراهیم علیه السلام صحیفې تورات انجیل زبور قرآن دا ټول الله د رمضان په میاشت کې نازل کړي دي بل یعنی زم که بل یو فضیلت هم د دې میاشتې بیان نه شي نو دغه فضیلت کافي دی چې په دې میاشت کې قرآن او نور آسماني کتابونه هغه الله نازل کړي دي